بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شه محمود واقف یم د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل څخه ستاسو په درانه خدمت کې یم. د کمپیوټر ټیکنالوژي چینل محترمو لیدونکو که لومړي ځل لپاره کمپیوټر ټیکنالوژي چینل ته راغلي یاست مهرباني وکړئ د همدې ویډیو لاندې سبسکرایب سره بټن چې تاسو ته معلومیږي په هغې باندې کلیک وکړئ او په څنګ کې د زنګیا بیل په نشان هم کلیک وکړئ. دې فایده به دا شي هر کله چې زه نوې ویډیو اپلوډ کوم تاسو ته به ډېر ژر دررسیږي. نو راځو محترمه دوستانو، اوس څنګه کولی شو چې په خپل کمپیوټر کې مونږه د یو څخه زیاتې یوزر اکاونټ یې مونږه جوړې کړو. نو دغه د یوزر اکاونټ د جوړولو طریقه تاسو ته ښایم. را به شئ کنټرول پینل ته، کنټرول سټارټ مینو ته، په سټارټ مینو کې کنټرول پینل ته او کنټرول پینل کې به یوزر اکاونټ ته راشئ. یوزر اکاونټ دغې ته ویل کېږي. صحیح شو؟ دغه موږ سره یوزر اکاونټ نښان دی. دغه دوه شکلونه د انسانانو غوندې چې معلومیږي، په دغې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو را به شي په دې برخه کې به منیج انادر اکاونټ، په دې باندې به کلیک وکړئ. منیج انادر اکاونټ باندې به کلیک وکړئ او را به شي په دې کې به بیا به را به شي اخر برخې ته کریټ ا نیو اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دغې باندې کلیک وکړو نو تاسو به یو یوزر جوړ کړئ د هر څه په نامه باندې چې مثلا یو یوزر موږ جوړو د خان په د کمپیوټر په نامه باندې یو یوزر جوړوم دو. صحیح شو؟ بیا په دغه کې موږ سره دوه کمانډونه نور موجود دي چې وی سټانډرډ یوزر دی، بل اډمنسټریټر یوزر دی. سټانډرډ یوزر او اډمنسټریټر یوزر څه مثال څه ته ویل کېږي؟ اډمنسټریټر یوزر هغه یوزر ته ویل کېږي چې هغه سره د کمپیوټر مکمل واک او اختیار موجود وي. هغه کولی شي چې فایلونه ډیلیټ کړي، فایلونه شیر کړي او همدا رقم ته فایلونه کاپي کړي او کټ کړي او هر رقم تغییرات کولی شي په کمپیوټر کې راولي. مګر سټانډ یوزر چې دی دا د اډمنسټریټر یوزر تر کنټرول لاندې دی. دغه ورباندې پالیسي لګوي. اډمنسټریټر چې ورته په هر اندازه څومره پالیسي ورته وښایي چې ته دغه کار کولی شي دا نشي کولی، نو دغه ورباندې یعنې سټانډرډ یوزر چې دی دا مکمل واک او اختیار نه لري او اډمنسټریټر یوزر چې دی دا مکمل واک او اختیار لري. نو موږ دغه بس سټانډرډ یوزر جوړ کړو. مثلا یو مدیر او بل مامور دی. نو تاسو به را به شئ په کریټ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړو نو په دغه طریقه سره موږ یو یوزر جوړ کړو د څه په نامه؟ د کمپیوټر په نامه، هغه هم سټانډرډ یوزر. را به شي په همدغه یوزر باندې به کلیک وکړئ او دلته ورته تاسو پاسورډ ورته جوړولی شئ. مثلا کریټ پاسورډ یو پاسورډ ورته ورکړئ. هر پاسورډ چې ورته تاسو ورکول غواړئ، راځم یو پاسورډ ورته ورکوم د جان په نامه باندې. صحیح شو؟ او دغه پاسورډ به تایید دپاره بیا تاسو دلته هم ورکوئ، کنفرم بیا کې دلته په دومه خانه کې به هم ولیکئ جان، او په دریمه خانه کې به ټایپ پاسورډ هند دا مخکې درس کې موږ ته ویلي دي. په دغه کې به یوازې غني خان تاسو ولیکئ. مثلا جان پاسورډ مو ورکړی یوازې جی ټي ولیکئ، نو ستاسو ته به بیا په یاد کې راځي چې موږ پاسورډ د جان په نامه ورکړی. که تاسو ټول پاسورډ دلته ولیکئ بیا به هغه د یوزر خوا کې به ستاسو ټول پاسورډ معلومیږي. نو دغه به هیڅ فایده نشوله چې هم پاسورډ موجود وي او هم یې هلته ورته ښودلی وي. دا داسې مثال لري چې لکه سړی چې دوکان ته قلف واچوي ورسره چابیانې هم ځوړندې کړي، نو تاسو به چابیانې ورسره نه ځوړندوئ بلکې چابیانې به جب کې وړئ. نو په دې طریقې سره بیا تاسو کولی شئ دوهم پاسورډ دغه هینډ ورته استعمال کړئ او بیا به څه باندې کلیک وکړئ؟ کریټ پاسورډ باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو په کمپیوټر کې به دوهم یوزر جوړ شوی، هغه هم د کمپیوټر په نامه. دا چې بیا کله تاسو ریسټارټ کړئ تاسو ته به بیا دغه پاسورډ به تاسو ته بیا راځي. دغه چینج پیکچر او دغه شیان موږ په نورو درسونو کې تېرو شوو ویډیوګانو کې ویلي دي، نو هغه په دغه کې نه وایو. یوازې موږ دومره زده کړه لوست چې موږ په کمپیوټر کې نورې اکاونټ یوزر اکاونټ یې څنګه جوړولی شو. ما یو جوړ کړو، په دې طریقه سره تاسو زیات یوزر اکاونټ جوړولی شئ. ښه، بېرته بک ځو. په دې ځای کې یو بل کمانډ موږ سره موجود دی چې هغه څه دی؟ چینج یور اکاونټ ټایپ. مثلا تاسو دغه اکاونټ تاسو بدلول غواړئ، مثلا سټانډرډ دی اډمنسټریټر ته تبدیلوئ، اډمنسټریټر نه همدا رقم ته د سټانډرډ ته بدلوئ. نو په دې طریقه سره دغه بدلیږي او را بدلیږي. نوره کم خاص خبره ورپکې نشته دی. نو محترمو دوستانو تر یوزر اکاونټ پورې مربوط درس همدې ځای پورې بس دی. نور درس هم پکې موجود دی، دا به موږ په بله ویډیو کې وایو.
تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تاسې پر پاک الله سپارم. د الله په امان.